د امریکې په کېلېفورنیا ریاست کې ګڼ شمېر افغانانو د نړیوالو غوښتنه کړې چې د طالبانو د واکمنۍ په ضد او د افغانستان د خلکو حقونه خوندي ساتلو لپاره غږ پورته کولو کې مرسته وکړي. د ریاست په سان فرانسیسکو، سان ډیېګو او لاس انجلس ښارونو کې په زرګاو افغانانو د خپلو هیوادوالو غږ پورته کولو لپاره لاریونونه او مظاهرې کړي. دا مظاهرې د نړۍ په کچه د افغان ټولنې لخوا پیل شوې د هغه لړۍ برخه ده چې د اتوار یا یکشنبې په ورځ د 14 مختلفو هیوادونو په بېلا بېلو ښارونو کې ترسره شوي. د پخوا راهیسې احتجاج یوازینی اثر لرونکې لاره ده. موږ امید لرو چې څوک خو به مو غږ واوري او د 40 کالو راهیسې زخمي افغانستان ژغورلو لپاره زموږ مرستې ته راشي. موږ نور ستړي یو او په هیواد کې د ټولو خلکو په ګټه یو شریک حکومت غواړو. په سان فرانسیسکو کې د یونایټډ نیشن یا ملګري ملتونو دفتر مخې ته د افغان ټولنې د مظاهرې منتظمین وایي چې دوی دا مهال دوه هدف لري. یو چې نړۍ په افغانستان کې د عامو خلکو د مرستې لپاره وهڅوي او دویم چې په نړیوالو هیوادونو په خصوصي توګه په امریکا زور راوړي چې په افغانستان کې ژوند ته خطر لرونکي خلکو لپاره خپلې دروازې پرانستې ولري. موږ غواړو چې دوی دا ریکګنایز ونکړي د طالبان. نن موږ د ورلد واید پروتست مو کړی دی چې په اوس ایمیډیټلی دغه امریکا او انګلستان او دغه نور مملکتونه چې خپل افغانان چې دوی سره کار کول هغه یې پرېږدلی دي. موږ اوس غواړو د اوپن ډور پالیسي خپل امپلیمنټ وکړي چې راولي دغه افغانان چې هلته اوس دي چې دلته راشي. چې اوس په خیر راوتل دي د افغانستان څخه، موږ غواړو چې د دې سره کومک وکړو. موږ غواړو چې کورونه، پیسې، لیګل فیز، موږ غواړو چې کارونه ور پیدا کړو. په متحده ایالاتونو کې د ملګري ملتونو ټولنه چې د یونایټډ نیشن اسوسییشن په نوم پیژندل کیږي د دغه تنظیم د سان فرانسیسکو څانګې مشره میری سټاینر وایي چې دا مهال افغانان د کوم بحران سره مخ دي باید چې امریکا په خلاص مټ ته دغه خلکو مرستې وکړي. زموږ تنظیم د امریکې نه د افغانانو سره مرستو ته دوام ورکولو او دروازې خلاصې لرلو غوښتنه کوي. د کابل د حامد کرزي نړیوال هوایي میدان نه تر اتوار پورې نږدې 1,20,000 افغانان راوښکلي شوي دي. د افغانستان نه د امریکا او اتحادیانو د انخلا عمل نن د 9 په ورځ په داسې حال کې سرته رسي چې 13 اونۍ د زیارت په ورځ په کابل ایرپورټ ځانمرګي برید کې 14 امریکایي عسکر او 190 افغانان وژل شوي وو. راشد خټک، وی ډیوه، سان فرانسیسکو.